سلام، وخت مو بخیر. ستاسو د روغتیا په هیله په دې ویډیو کې غواړو په یادښت یا یادونکو باندې بحث وکړو او په دې پوه شو چې دغه برخه په ایگزیکټ سیستم کې په څه ډول باندې کار کوي. یادونکو برخه په ایگزیکټ سیستم کې د پورونو او قرضونو د معاملاتو او یادښتونو د یادولو لپاره کارول کیږي. دغه برخه د کارول لپاره لومړنی ګام دا دی چې موږ ایگزیکټ سیستم پرانیزو او وروسته له هغې نه خپل ډیټابیس خلاص کړو. کله چې زموږ د ډیټابیس عمومي پاڼه پرانیستل شوه، په ډیشبورډ برخه کې کولی شو وګورو چې د یادونکو په نوم باندې یوه برخه شته. په دغه برخه باندې کلیک کوو. کله چې دغه پاڼه پرانیستل شوه، موږ غواړو یو نوی یادښت یا یادونکی ځان ته جوړ کړو چې موږ ته یوه برخه را په یاد کړي. د دغه چارې د ترسره کولو لپاره په نوي باندې کلیک کوو. وروسته کله چې له دغه پاڼې سره مخامخ شو، په یادښت برخه کې غواړو چې د یادښت متن ولیکو. د مثال په ډول باندې په متن ځای کې لیکو د احمد نه پور اخیستل، او وروسته په نیټې ځای کې دا ټاکو چې په کومه نیټه باندې باید دغه موضوع موږ ته په یاد شي. مثلا موږ دونۍ یا دوشنبه ټاکو. په لاندنۍ برخه کې د وخت ټاکلو په برخه کې مثلا موږ 10 بجې له غرمې مخکې ټاکو او وروسته په پای کې په خوندي باندې کلیک کوو. اوس مهال په دغه برخه کې کتلی شو چې موږ نوی یو یادښت یا هم یادونکی ځان ته جوړ کړی دی چې هغه د احمد نه د پور اخیستلو موضوع ده. او اوس مهال کله چې په دوشنبه یا دونۍ ورځ باندې موږ خپل ډیټابیس پرانیزو، په دغه خبرتیاو برخه کې کتلی شو چې موږ ته یوه اطلاعیه راکړل شوې ده او هغه دا ده چې موږ باید د احمد نه پور واخلو او هغه هم 10 بجې مخکې له غرمې. کله چې موږ په دغه یادښت یا یادونکي باندې کلیک وکړو، وروسته له هغې نه د هغې ټول معلومات هم کتلی شو. او کله چې موږ خپل قرض له احمد څخه ترلاسه کړو، بیا کولی شو چې په دغه برخه کې دغه یادونکی یا یادښت ټیک کړو. د دغه چارې د ترسره کولو سره موږ وتوانیدو هغه څه چې موږ فکر کول زموږ نه بد یاده ووځي په یادښت برخه کې موږ ته را په یاد شو، هغه کار مو هم ترسره کړ. په دویمه برخه کې مثلا موږ غواړو چې روزنامچې ته راشو او یو چاته قرض ورکړو. د مثال په ډول باندې په حساب کې نامعلومه برخه ټاکو او 10,000 افغانۍ د واحد په نوم باندې یو کس ته قرض ورکوو چې باید دغه پور تر سې شنبې پورې واحد نوم یې موږ ته راوړي او تسلیم کړي. په تفصیل برخه کې هم لیکو چې تر سې شنبې پورې د واحد نومي لخوا نه باید دغه قرض راوړل شي. کله چې دغه جزئیات مو ولیکل، د دې لپاره چې دغه موضوع زموږ نه هیره نشي، راځو په دغه برخه باندې کلیک کوو او د یادښت متن په برخه کې لیکو چې د واحد قرض. وروسته په لاندنۍ برخه کې نیټه ټاکو چې دغه قرض باید تر درېنۍ یا سې شنبې پورې راوړل شي، او په لاندنۍ برخه کې د وخت ټاکلو په برخه کې بیا 2 بجې وروسته له غرمې ټاکو. په پای کې په خوندي کولو باندې کلیک کوو ترڅو دغه یادښت یا یادونکی ثبت شي، او وروسته د معاملې د ثبتولو لپاره په دغه برخه کې په خوندي باندې کلیک کوو. او اوس مهال کله چې د سې شنبې په ورځ باندې موږ خپل ډیټابیس پرانیزو، کله چې ډیټابیس پرانیستل شو، ګورو چې اوس مهال موږ د خبرتیاو په برخه کې د واحد قرض یوه یادونه یا یادونکی لرو، او اوس مهال ساعت هم 3 او 22 دقیقې دي. که غواړو چې دغه یادښت په څرنګوالي باندې پوه شو، په یادښت باندې کلیک کوو او ټول جزئیات یې کتلی شو. او کله چې د واحد نومي پور اخیستونکي څخه موږ خپل پور یا قرض ترلاسه کړ، راځو خبرتیاو برخه کې دغه ټیک مارک کوو او په بله برخه کې په راتللو حوالې باندې کلیک کوو چې د احمد مزار صرافۍ موږ ته ویلي دي 20,000 افغانۍ چې سرچینه یې کندوز کې ده، خپل احمد را لېږلې ده، د زاهد دوکان ته یې ورکړئ. کله چې ټول جزئیات ولیکل شو، په ناادا باندې کلیک کوو او وروسته په دغه برخه باندې کلیک کوو او غواړو چې ځان ته یو یادښت جوړ کړو، ځکه چې نه غواړو دغه معامله له موږ څخه هیره شي. کله چې دغه پاڼه پرانیستل شوه، راځو د نوي یادونکي د متن په برخه کې د زاهد دوکان لیکو. وروسته د نیټې ټاکلو په برخه کې نن ورځ ټاکو او وخت ټاکلو په برخه کې 2 بجې وروسته له غرمې ټاکو، او په پای کې په خوندي باندې کلیک کوو چې یادښت ثبت شي. وروسته چې کله دغه پاڼې ته راغلو، بیا هم په خوندي باندې کلیک کوو ترڅو معامله ثبت شي. او کله چې موږ یو ځل بیا خپل عمومي پاڼې ته راشو او وګورو چې د خبرتیاو په برخه کې د زاهد دوکان یادښت لا تر اوسه پورې موجود دی، وخت هم تیر شوی دی، باید دغه کار ترسره شي. او کله چې په یادښت یا یادونکي باندې کلیک وکړو، کتلی شو چې د دغه معاملې څرنګوالی څه دی. کله چې دغه کار مو ترسره کړ، د زاهد دوکان د یادښت برخه ټیک مارک کوو. له پاملرنې مو ډیره زیاته مننه. که غواړئ چې په دې اړه لا ډیر معلومات ترلاسه کړئ،
د ایگزیکټ سیستم له ټلګرام ګروپ، یوټیوب چینل او همداراز دغه سیستم له ویب سایټ څخه لیدنه وکړئ.